ابو هريره رضی الله عنه فرمای رسول الله فرمایلی دي من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره چا چې دا کلمه په ورځ کې سل کرته ولستله د د لپاره به د لسو غلامانو د آزادولو اجرونه سل حسنه او سل گناهونه معاف کېدل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك فدي ورځ به د شیطان نه په امن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا وصل کرته په دې ورځ به الله رب العزت ستا حفاظت د شیطان نه وکي. اوس زمورونو کم مور او پلار چې خپل اولاد ته په خپل کور کې سحر را پاتې دا کلمه ولولي شیطان نه حفاظت ملاو شو. هر هغه نفس چې د شیطان نه حفاظت ملاو شو، هر هغه معشوم ته چې شیطان نه حفاظت ملاو شو، بالکل دا صحیح او سالم وي، یو رحمانی مخلوق به شیطانی مخلوق بنئ. دا به دی ورځ باندې د شیطان نه په امن وي حتی یمسی تر دې چې ما زیګر کې ما خام کې ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر من دنه بسوک اوچت او غور عمل والا نه مگر کې وسړي دنه زیات ویله هغه به زیات حفاظت والا یو زیات اجرونه به. دا روایت متفق علی روایت د امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی. پنځم حدیث زمارونه غیمه او مسلم رحم الله ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مثل البيت الذي يذكر الله فيه اغه کور کې چې د الله نوم یادېږي سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا کلمات ویل کېږي. او د اغه کور چې لا يذكر الله فيه چې دقه سبحان الله الحمد لله پکې نه ویل کېږي او نه یادېږي مثل الحي والميت د دې د ژوندۍ او د مړ مثال دی. نو کوم کور کې چې ژوندۍ خلک اوسېږي هغوی نه څوک غلا نه کوي، کوم ځای کې چې مړه خلک اوسېږي نو کفنکش راځي دغه نه کفن تختوي. نو که ته ژوندی مؤمن وې نو شیطان به ستا د ذکر او اذکار نه خبري بس ذکر اذکار کېږي زما د حملې دې ځای کې ته صورت نشته. او که ته غافل او مړ مؤمن وې نو راځي به او پتا به حمله کوي او ستا عزت به لوټي، ستا اولاد به مفسد کوي خرابوي به. د حارث الاشعری یو روایت دی اکراغلی رسول الله فرمای وامرکم ان تذکروا الله تعالی یزما ملګرو زت د الله په ذکر باندې حکم کوم فإن مثل ذلك د دې مثال لشه دی کمثل رجل یو سړی دی خرج العدو فی اثره د په شاته دشمن وروتل دی او ورپسې منډه وای چې راوی نسی او ډیر تیز دی حتی اذا اتى على حصن حصين تر دې چې دا سړی راغی یو بنگلې مضبوطی ته فاحرز نفسه منهم استتی بنگلې ته ونوتو ور زربن كذلك العبد دقس یو بنده دی خپل نفس ته بچاو نشي ورکول د شیطان نه الا بذكر الله مگر د الله په یادولو. یو دشمن دی او بل دشمن په مخکله دی او مثلا دزم بکي او کنزلم بکي او د ګټو گزارونم بکي په قدمونو کې دا دویم ورپسې تیز دی دا د چرانیش وجني یو وری مخلو یو قلاراله مضبوطه او دروازه کلاو د زر ورنو ته دروازه بند کړله بس د دشمن الله ولا نجات ورکو. تقشر لزمورونه هغه مؤمن دی هغه مسلمان دی چې شیطان ورپسې ورلګیدل دی او الله یادای نو د الله د یادولو دا فائدہ شو گویا کې دا ذکر دنه ګر چاپیر یو دیوال وهله شو مضبوط دیوال قوي دیوال او دته اطمینان راغې دمام شو صایم واغسله اطمینان کش. زمورونه مونږ تاسو شیطان لګیدل دی زغلیم یو کنده کې مغرزئی خام غرزئی دای اراده ده لکن د شیطان د ټولو مشکلاتو دغه د دعوتونو نه به مونږ تاسو د الله رب العزت په ذکر باندې خلاصيږو.